بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د نننۍ ورځې درس ته. زه راځم ورته ګوره دې ځای کې څخه MS Word راپورته کوم چې کلمې راپورته کوي سیسو دا رالی درته راځم ورته ګوره انسرټ ته. پرون ورته ګوره موږ ټیبل وویله، ډیزاین مو ختم کړئ، لیاوټ مو ختم کړئ. لیاوټ موږ تر کوم ځای پورې وویل، تر دې ځای پورې ورته ګوره دا ټول چې کوي ختم وکړئ. اوس نو راځم ورته ګوره دې ځای څخه دلته لیکلي دي وایي الیجمنټ. په الیجمنټ کې ورته ګوره دا څلور وینې، درې لوړ دي، درې مابینځ کې دي، درې لاندې دي. دا څه معنا لري؟ زه پلار راځم ورته ګوره دلته درېږم. زه غواړم چې دا خانه لږ اندازه دونه اندازه غټه کړم، او دا راځم ورته ګوره وینې دونه اندازه یې غټوم. چېرته څومره اندازه غټې کړې، ډېر غټې ډېر غټېږي، لږ غټې غټېږي. اوس راځم ورته ګوره دلته ورته لیکم چې نیم چې ولیکئ. اوس وایي دا نیم ته چې رېږدې مابینځ ته راوړې، دې خوا ته راوړې، دلته یې راوړې، دلته یې راوړې، وینې چې هر خوا ته ورته ګوره ته دا نیم رېږدې کول چې هلته کېږدي هغه به چې درته راباسي. څلور خواوې دې ورته ګوره وینې عرض کې ورته ګوره د دغه خانې په عرض کې چې دا نیم غواړي هغه دې کولی چې راوسي او دلته استعمال بسي. دا خو ورته ګوره دې دپاره چې کېږي استفاده کېږي. او د هغه څخه وروسته که زه راسم ورته ګوره وینې دې ځای څخه زه راځم ورته ګوره دلته ورته لیکم چې نیم چې نیم دې ولیکئ. اوس دلته لیکلي وایي ټکسټ ډایرکشن. دا بیا داسې کار کوي چې دا لیکنه ګرځوي. اوس که زه په دې باندې کلیک وکړم داسې اندازه ګرځي، داسې اندازه ګرځي، داسې وینې هر خوا چې ته ګرځوې کولی چې لیکنه هر خوا ته وګرځي، هر خوا ته به چې درته راباسي. دا عموما د دې دپاره چې کېږي استفاده کېږي. او د هغه څخه وروسته راځم ورته ګوره دې ځای څخه دلته لیکلي مارج سیل مارجن. سیل مارجن بیا دې کار کوي. که زه راسم ورته ګوره وینې دلته کلیک پر وکړم، چې کله کلیک وکړئ دا به درته راسي. اوس ورته ګوره وینې دلته ټاپ دی، لیفټ دی، رایټ دی، بوټوم. دا څه معنا لري؟ اوس سیل مارجن یې پلا وپېژنئ. سیل مارجن چې ته ویل کېږي. اوس دغه ورته ګوره نیم دی، د دې لوړ دغه لیکه او لاندې لیک د دغه لیک و د دغه نیم په مابین کې کوم فاصله ده دا ته مارجن وایي. اوس نو لوړ دی، لاندې فاصله د دې بغل فاصله د دې بغل فاصله ده. دلته ورته ګوره موږ ته مارجن راکول کېږي هر مارجن چې ته ورکوې کولی چې کې ورکړې. اوس دلته ورته ګوره ټاپ د لوړ د خوا څخه ورته ګوره دونه اندازه فاصله ده. زه غواړم چې لږ فاصله چې کم ډېر یې کړم. څونه اندازه؟ مثلا دونه اندازه بارې اوکې که چې اوکې دي کې ورته ګوره وینې اندازه یې دونه راغله، سیسو فاصله دونه اندازه راغله. او د هغه څخه وروسته که زه راسم ورته ګوره وینې دلته کلیک وکړم بوټم ورته ګوره لاندې زه فاصله ډېرومه، د دې ځای څخه ورته ګوره وینې څونه اندازه زه فاصله دونه اندازه ډېروم، ورته ګوره وینې دونه اندازه راغله. هر خوا چې ته فاصله ډېروې کولی چې ډېره کړې هغه به درته راسي، هغه اندازه فاصله یې کولی چې اضافه یې کړي. دا اندازه د سیسو اوکې که ورته ګوره وینې دا مې لیفټ خوا ته اضافه کړه. خو زموږ ته دلته څلور خواوې دي، هر خوا چې ته فاصله ډېروې کولی چې ډېرې کړې او درته ډېره به سیسو. د هغه څخه وروسته دلته لیکلي دي وینې وایي الاو سپیسینګ بټوین سیل. دا بیا داسې کار کوي که ته وغواړې چې د دغه سیل او د دغه سیل په مابینځ کې فاصله راوړم. راځم ورته ګوره وینې دا چیک هم پر لګوم، دا هم پر لګوم. اوس زه غواړم چې د دغه خانې او د دغه خانې په مابینځ کې اوس ورته ګوره لین دی. زه غواړم چې لږ فاصله راسي سو. نو چې فاصله غواړې باره راسي ورته ګوره وینې دې ځای څخه پر دې باندې کلیک وکړه، ورته ګوره وینې دونه اندازه فاصله بارې اوکې که چې اوکې دي کې ورته ګوره وینې دا د فاصله چې سوه راغله. بارون په تا پورې مربوط دی. که راسي ورته ګوره دلته کلیک پر وکړې، که زه راسم ورته ګوره وینې که فاصله ورته ګوره ډېره یې د دې ځای څخه کولی چې ډېره یې کړې. هر څونه اندازه چې ته فاصله راوړې هغه اندازه دې کولی چې فاصله راوړې. که ډېره یې ورته ګوره ډېرېږي او که کمه یې چې کېږي کمېږي. دا عموما د چې کار دی د سیل مارجن کار دی. او د هغه څخه وروسته زه راځم ورته ګوره دلته یو څه نومان اخلي، دغه خانې مې واخیستلې. اوس مثلا زه راځم ورته ګوره دلته یو څه دغه لیکمه چې دا اندازه مې ولیکله. نومان مې نه لیکله د وخت د ضایع کېدو لپاره سیسو دا مې ولیکله. اوس زه راځم ورته ګوره دا ټول چې کوم انتخابوم عمومي سیسو دا انتخاب شوله. باره که زه راسم ورته ګوره دلته لیکلي سورټ داسې کار کوي. ورته ګوره A to Z داسې مثال لري چې اول د وارې زه وایم هغه نومان راسي که چیرې په ټیبل کې ما نومان لیکلي وه، وایم اول د وارې هغه نومان راسي که چیرې په انګلیش وه نو چې په A شروع سوي پسې دې هغه نومان راسي په B شروع سوي پسې C د D د E د تر پایه تر زیډه پورې که چیرې په انګلیش وه. او که چیرې د لغاتونو لیکنه په پښتو وه نو اول د وارې هغه نومان راسي چې په الف شروع سوي او دوه وارې هغه نومان چې په B P T T رایت نهي تر چې پورې راځي تر یې پورې راځي سیسو. نو دا چې کار دی دا د سورټ کار دی. اوس که زه راسم ورته ګوره دلته کلیک پر وکړم، چې کله کلیک وکړئ زموږ سره یو چې دی اسنډینګ دی بل ډسنډینګ دی. اوس که زه راسم پر دې اسنډینګ باندې کلیک وکړم اوکې که چې اوکې دي کې ورته ګوره وینې A ده، اوس B نسته، C ده، D ده، E ده روان تر چې پورې تر زیډ پورې دا راغلی. او ډسنډینګ به داسې کار کوي چې دا برعکس کوي. برعکس مثلا د زیر څخه شروع سي سیسو. اوس که زه راسم ورته ګوره وینې دلته کلیک پر وکړم، چې کله کلیک وکړئ ډسنډینګ ته راځم پر دې باندې کلیک کوم اوکې که چې اوکې دي کې ورته ګوره وینې د لوړ د خوا څخه شروع سو برعکس سیسو. نو عموما ورته ګوره دا دې دپاره چې کېږي استفاده کېږي. که A to Z غواړې سیسو دا A to Z دی. مثلا زه غواړم چې دا نومان په دې صورت باندې چې کوم استعمال یې کوم درته راباسي سیسو دا کار کوي. او د سورټ وروسته لوړې لیکلي دي وینې وایي ریپیټ هیډر رو. ریپیټ هیډر رو بیا داسې کار کوي. ګورئ زه راځم ورته ګوره دا چې کوم ځینې ختموم یې. زه راځم ورته ګوره دلته کلیک وکړم، زه وایم دلته
چې شي سي 4 قلمه دې راسي او 200 روپۍ ولا ورکوم 200 روپۍ راسي بارې اوکې که چوکۍ دې کې دا رالی اوس موږ سره ورته ګوره 4 قلمه 200 روپۍ دا دې رالی زه راځم ورته ګوره په دې ځای کې ورته لیکم چې نوم او دلته راځم ورته ګوره ورته لیکم چې د پلار نوم دی او دلته راځم ورته ګوره ورته لیکم چې د نیکه نوم دی او دلته راځم ورته لیکم چې اساس دا مې ولا ورکړي زه راځم ورته ګوره دا ټول انتخابوم داسې چې کله مې ورته ګورې دې ځای څخه چې کوي انتخاب دې کوي برابر راسي ورته ګورې وینې زه هم دا دې لږ اندازه بوړ سي او لږ اندازه دې غټ سي او دلته دې مابین سره راسي اوس ګورې زموږ سره څو صفحې دي 15 صفحې یې اوس ورته ګوره نوم د پلار نوم د نیکه نوم اساس دا دلته سته خو که د 2 صفحې ته راسي ورته ګوره په 2 صفحې کې نسته که 3 صفحې ته راسي په 3 صفحې کې نسته که زه اوس وغواړم چې چېرې د هرې صفحې په اول کې دا راسي نوم دی د پلار نوم نیکه نوم دی عموما ورته ګوره چې استعمال دي سي او دلته درته رادي سي برابر راسي ورته ګوره دلته لیا ورته پر دې باندې کلیک وکړې دلته راسي ریپیټ هیډر ورته پر دې باندې کلیک وکړه چې کله کلیک وکړې ورته ګوره دا یې دلته راله که راسي ورته ګوره وینې لاندې دلته هم دا دې سته که لاندې راسي ورته ګوره دلته هم سته د هرې صفحې په اول کې ورته ګوره سته دا صفحې چې هر څونه اندازه ته اخلي هغونه قدر کولی شي چې استفاده یې او که راسي ورته ګوره وینې برته کلیک پر وکړې چې کله کلیک وکړې اوس ورته ګوره دلته سته خو که د 2 صفحې ته راسي دلته بیا نسته که بلې صفحې ته راسي دلته بیا نسته ورته ګوره وینې دا دی نو دا ریپیټ هیډر رو بیا داسې کار کوي چې کلیک پر وکړئ که زموږ سره که 1 صفحه که 2 صفحې چې هر څو صفحې د ټول په سر کې چې هر څونه اندازه ته انتخاب کړي هغه ریپیټېږي سو عموما چې کېږي درته راځي او دغه څخه وروسته دلته لیکلي وای کنورټ ټو ټیکسټ کنورټ ټو ټیکسټ داسې کار کوي اوس ورته ګوره دلته دا لیکنه سته که لاندې راسي ورته ګوره دلته بیا نسته نو اوس که ته وغواړې چې دا دې کنورټ سي مثلا د دې ټیبل څخه چې سي ودې وسي نو بار بار راسي ورته ګوره دلته به کلیک پر وکړې چې کله کلیک وکړې اوکې که چوکۍ کې ورته ګوره وینې دا لیکنه چې راله لوړ راله کنورټ معنا داسې کنورټ یا وتل او یا وتل سي سو عموما ورته ګوره دا دې دپاره چې استفاده کېږي بېرته کنټرول نیستم زیډ وم شاتګ مې وکړی سو عموما ورته ګوره ورته چې رالم ټیبل ته رالم دا خو د دې کار دی او دغه څخه وروسته فارموله داسې کار کوي که زه راسم ورته ګوره دلته ورته لیکم چې مثلا 90 او راځم په دې خانې کې ورته لیکم چې 80 دلته راځم درېږم چې ودرېدلم راځم پر فارمولې باندې کلیک کوم ګوره مینې فارموله استعمالي سوې ده مینې اوس که زه راسم ورته ګوره اوکې کړم چوکۍ دې کې ورته ګوره مینې 90 80 یو نیم سل کېږي 1.5 سل راغلی 150 او که زه چې راسم ورته ګوره مینې په دې ځای کې ورته لیکم چې 50 او دلته راځم ورته ګوره لیکم چې 80 زه راځم دلته درېږم زه اوس راځم ورته ګوره وینې پر دا فارمولې باندې کلیک کوم چې کله کلیک وکړئ زه که وغواړم چې ضرب یې کړمه نو دا لیکنه به خرابه یم دا به ټول ځینې خرابه کړې دا سم چې دی خپله SUM دا خپله د جیم معنا دی نو زه راځم دا خرابوم چې خراب مې کړی سو به راځم دلته ورته لیکم چې 50 شیفت مې نیسه اته ووایه چې ضرب سي شیفت موږ سره یو بټن دی دا دې چې وینې وایي اته دې وویل د ستوري علامه راځي د خپله ضرب معنا ورکوي سو وایم 50 چې ضرب سي د څو سره د اویا سره برابر راسي اوکې وي کې چوکۍ دې کې ورته ګوره وینې څو راله 3500 راله دا د ضرب کار دی او که زه چې راسم ورته ګوره وینې دې ځای څخه راځم ورته ګوره دلته ورته لیکم چې یاره 80 افغانۍ دي زما سره زه غواړم چې څو ځینې منفي کړمه 40 افغانۍ ځینې منفي کومه بار راسه ورته ګوره دلته منفي فارموله استعمال کړه منفي فارموله برته که راسي ورته ګوره دلته کلیک پر وکړې د دې ځای څخه به دا ټوله برته خرابوي دا سم خپله جمع ده زه راځم ورته ګوره دا ټول چې کوم خرابوم خراب مې کړه بار راځم دلته ورته لیکم چې 80 چې ولیکل د دې مساوي وڅنګ ته زموږ سره دغه د منفي علامه ده د خپله دغه منفي علامه ده سي سو منفي دي سي 100 افغانۍ ځین دي 40 افغانۍ ځین منفي سي بر راس اوکې که چوکۍ دې کې ورته ګوره 100 افغانۍ پاس شولې 10 افغانۍ پاس شولې او که زه وغواړم چې یاره زما سره 100 افغانۍ دي زه غواړم چې دا 100 افغانۍ پر څونه پورې تقسیم کړم مثلا پر درونو پورې تقسیمومه نو بر راس ورته ګوره دلته ودرېږه چې ودرېدلې برته راس ورته ګوره فارمولې باندې کلیک وکړئ چې کله کلیک وکړئ بېرته به دا ټولې چیز کې ځینې خراب پې کې څونه اندازه دونه اندازه بر زه راځم ورته ګوره وینې وایم 100 افغانۍ دي تقسیم چې دی د سلش علامه وینې د سلش علامه خپل تقسیم لري تقسیم یې که پر څونه پورې باندې پر درونو پورې باندې بارې اوکې که چوکۍ دي که 3.0 څو ورسېږي 3.0 ورسېږي نو دا زموږ سره جمع ده ضرب دی تقسیم دی منفي دی دا وباندې لپاره چې استعمال سوله خو خبره درته کوم فارمولې چې دی فارمولې چې دی موږ په اکسل کې وایو سو په MS Word کې داسې جزئي فارمولې راغلي لکه دغه خو عموما ډېرې فارمولې نه استعمالېږي سو ډېر باور مه پکوئ مثلا غټ حساب مه په جمع کوئ هغه چې دی فارمولې چې دی موږ په MS Excel کې بیا وایو انشاءالله په هغه کې حساب کتاب چې دی ټوله به چیرې کېږي په اکسل کې کېږي دا مې جزئي فارمولې راخیستې دلته مې کولی چې استفاده یې کړې او درته ارامه شي سر خلاص ویمه دا خو دا کار کوي اوس نو د دې ځای څخه ورته ګوره ډیزاین هم ختم سو لیاوټ هم ختم سو د دې ځای څخه وینې ته دې ځای پورې ورته ګوره دا ټول چې ختم سو
اوس نو که ته وغواړې چې یاره زه یو ټیبل جوړوم یو بل شی جوړوم عموما کولی سئ ټیبل مو دا ټول ختم کړئ په دې درس کې نو کولی سئ چې وزیري جوړه کړئ ټیبل جوړ کړئ چا شی جوړه یې زه به راسم وزیري به جوړه کړمه راځم دلته ورته ګوره کلیک پر کوم چې کله کلیک وکړئ دې ځای کې څخه راځم پر دغه باندې کلیک کوم پر دې باندې کلیک کوم یا زیري جوړوم یا مثلا یو داسې جزئي ټیبل جوړوم صحیح شو نو زه راځم ورته ګوره دې ځای کې څخه زه راځم پر دې باندې کلیک کوم چې کله کلیک وکړم مثلا څونه اندازه دونه اندازه راواخیستل چې کله دې راواخیستل زه راځم ورته ګوره دلته کلیک پر کوم زه په دې ځای کې ورته لیکم چې شمېره مې ولیکله دلته زه راځم دا ارزر ته ارزر باندې کلیک کوم دا هم د منځه باسم دا مې هم د منځه وایستله دلته په دې ځای کې ورته لیکم چې شهرت مې ولیکئ راځم دلته ورته کلیک پر کوم په دې ځای کې مثلا ورته لیکم چې تذکیره نمبر تذکیره ده او دلته ورته لیکم چې څه شی دی وظیفه ده او راځم دلته ورته لیکم چې معاشي دي سوی معاش دی او راځم دغه څخه وروسته ورته لیکم چې ولایت دی او دلته ورته لیکم چې ولسوالي ده او دلته ورته لیکم چې کلی دی دا مې ورته ولیکله که ته وغواړې چې یاره زه یو بل شي اضافه کوم نو راځه دلته کلیک پر وکړه یو بل قلم واخله مشکل نشته په دې ځای کې ورته وایم چې یاره ولسوالي د کلی دی بانک نمبر داسې یو شی ورته ولیکه صحیح شو دا مې ولیکئ زه به راسم دا به لږ اندازه دونه غټ کړمه دا اندازه مې غټ کړې د خپله ورځئ سو دا دی خو تا کولی شي بل شی مې ولیکې بارونو زه راځم وایم یو نفر دی چې څه نومېږي دلته نوم یې پلانه ولیکم دلته ورته لیکم چې نوم دی په شهرت کې خو نو دلته ورته لیکم چې د پلار نوم یې دی او دلته ورته لیکم چې د نیکه نوم دا مې ولیکئ صحیح شو دا لږ اندازه غټوم صحیح شو چې غټه یې دلته به راسئ ورته ګوره کلیک پر وکړئ چې کله کلیک وکړئ دونه اندازه به چې شي درته غټ به شي خیر په هر حال که غټه یم ستا خوښه ده که نه غټه یم دونه اندازه دلته ځای شوله اوس نو دا خو یوه کومه بېرته راځم ورته ګوره ارزر ته پر دې باندې کلیک وکړه دا یوه دلته ورته ګوره دا هم یو کومه دا ورته ګوره وینې دغه لین به چیش کوي د منځه بیا باسي ولې د منځه باسي ځکه چې دا ورته ګوره ټوله چیش کېږي یو کېږي دا د یو سو چې یو سو ورته ګوره دا ټوله چیش سو درته راغله بارونو راځم ورته ګوره دا ټوله زه غواړم چې چیش کړم انتخاب یې کړمه دا مې دلته راځم ورته ګوره وینې دا مې ټوله انتخاب کړه چې کله دې انتخاب کړه راځم ورته ګوره وایم دلته مابین څه راوله چې مابین څه راوایي او راځم ورته ګوره دې ځای څخه یو څه یې بولډومه یو څه اندازه یې غټومه کنې غټې دلته ضرورت نشته چې دا یې راویستل صحیح شو یو رنګ ورکوم چې یاره رنګ سره کم رنګ ورکړم یو داسې سور رنګ ورکوم یا ډېر تور رنګ ورکوم صحیح شو پول تور رنګ مې وله ورکړئ دا مې راویستی او دلته راځم ورته ګوره یو ډیزاین ورکومه ډیزاین دلته ورکړئ که راځئ ورته ګوره دلته ډیزاین باندې کلیک کوم صحیح شو دلته یو ډیزاین ورکوم چې کوم ډیزاین ورکړم مثلا دا ډېر ښه ډیزاین یا دا ډیزاین یا دا ډیزاین که چیرې دا ډیزاینونه نه ورکوله نو بېرته راسه ورته ګوره هم ته په دې ځای کې یو ساده رنګ ورکړه صحیح شو دلته کلیک ورکوم یو ساده رنګ ورکوم مثلا زه غواړم چې سره کوم رنګ ورکوم یو داسې شکل رنګ ورکوم دا مې راویستل بېرته راځم دا دوه هم انتخابوم درته دا مې درته انتخاب کړه صحیح شو نو راځم ورته ګوره دې ځای څخه زه غواړم چې بولډ یې کړمه او یو داسې تیز رنګ وله ورکومه دې ځای څخه ورته ګوره وینې داسې ساده رنګ وله ورکوم دا مې راویستل اوس نو دلته درېږم زه وایم څوم نفر دی اول نفر دی صحیح شو اول نفر څوک دی مثلا یو نوم یې ورته لیکئ چې عبدالله دی د چا زوی دی دلته راځم ورته ګوره وایم د محمد زوی دی د چا لمسی دی د محمد رحیم د دې لمسی دی تذکیرې شمېره یې مثلا څه شي ده دا تذکیرې شمېره ده وظیفه یې څه شي دی مثلا زه راځم ورته ګوره دلته ورته لیکم چې معلم دی او یا راځم ورته ګوره دلته ورته لیکم چې استاد دی معاش یې څو دی نظر دی کې بیا ډېر کړم د خپل معاش 12,000 14,000 به کم پروا نه کوي که څه سره باندې پیرزوي 14,000 دی ولایت یې کوم ځای دی هلمند دی ولسوالي چې ده ګرمسیل دی کلی یې کوم ځای دی
درویشان دی دا بانک کوډ چې دی دا مثلا دا بانک کوډ دی نوم ولیکل سو. راځم دوم نفر لیکم د دې ځای څخه بارونو لایت نهي دا ټول په تیس مربوط دی. راځي ورته ګورل ته کلیک پر کوي ورته ګوري مې دوم نفر لیکي دریم لیکي څلورم لیکي لایت نهي تر پای پورې لیکل شي لیکي. او دلته که پر سر باندې ولیکنه کوي په تیر وخت کې ماته سو دلته راسه ودرېږه راسه ورته ګورل یا ورته پر دې باندې کلیک وکړه وینې دلته سپلیټ پر دې باندې کلیک وکړم زه راځم ورته ګورل ته مابین سته زه په دې ځای کې ورته لیکم چې د هلمند ولایت د استادانو د معاشاتو لیست دا مې ولیکئ. اوس نو دی ډېر ښکته دی که ته وغواړې چې لږ یې پورته کومه باره دا د دې ځای څخه داسې وینې داسې پورته کوي وینې ته چې دې ځای څخه وینې وایي پورته یې که څه شو چې پورته یې کوي دا یې خبره ورته پورته کېږي. باره که دې ته رنګ ورکوي ډیزاین ورکوي هر څونه قدر بارون که راسې دلته ودرېږي څه شو هر څونه قدر ورته ګوري چې ته دغه اضافه کوې دلته اضافه کېږي وینې لاندې را روان رایت نهي چا څونه اندازه حساب کوي. او که ته وغواړې چې یاره د حساب دې خپله راځي دا زما په وس نه وي چې هر پیدا زه حساب لیکمه بار راسه ورته ګوره دا ټول انتخاب کړه داسې چې کله دې انتخاب کړه تر کوم ځای کې پورې مثلا تر دې ځای کې ټول انتخاب کړه چې انتخاب دې کې بار راسې ورته ګوره هم ته پر هم باندې کلیک وکړې دا درسونه ما چې ته ویلي وه وینې دلته راځم ورته ګورې چې ورکوم حساب ول ورکوم دا دي ورته ګوره څوم نفر دي 14 نفر دی. اوس که زه راسم ورته ګورې وینې دلته اضافه کوم نفر هلته مې اضافه کېږي 15 16 17 19 لایت نهي تر پایه پورې چې کېږي دلته راځي 19 دی شل یې بیش دوه بیش درې بیش ورته ګوره چې کېږي درته راځي دا کار کوي. دلته راځي ورته ګوره بل نفر وراچوي بل نفر وراچوي لایت نهي هر څومره نفر چې ته وراچوي کولی چې وراچوي دا یو لیست جوړ سو کولی چې یو لیست په دې صورت باندې چې جوړه کړي ٹھیک شو. نور نو لیستونه تاسو خپل دماغ کار اخلي چې هر کوم لیست جوړوي کولی چې جوړ کړي او درته استفاده شي. نو نن د پاره دغونه قدر بس دی نو په راتلونکي درس کې به انشاءالله که خدای کول بیا به پکچر ووایو پر پکچر باندې به کار وکړو.